حضرت حسن بصری رحمت الله علیه یو مرید او یو زنانه کونده وه یو زوی و او دا زوی یې نیازبین و نو قانون دا دی چې نیازبین زوی چې دی ګډوډ شي او چې بیا پلار یې نی یتیم یې نو اکثره ګډوډ شي نو دې غریب به په لوپرو پسې ګرځېده کله یو طرف ته او کله بل طرف ته او مور به ورته منت کو چې بچې ما ستا دپاره سر سپین که او بل خاوند مې ونه که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو حدیث دی چې کومه ښځه کونه شوه او دې د خپل بچي دپاره سر سپین که چې دا بچی د نیک کم صالح کم ولې چې عموما ښځه کونه یو دویم وادو کې شریعت کې صحیح دی کولی شي نو بچی ضایع شي ګډوډ شي پلندر خو د پرکټو خیال نه ساتي کر نو بچی ستا دپاره ما سر سپین کا نو حضور پاک فرمایي چې دغسې ښځه سر سپین کی د بچو د خاطر او دویم واده نه کی دا ښځه به جنت ته ځي دا په جنت کې د پیغمبرانو په ګوند کې اوسېږي نو هغه ښځه ورته وایي دې بچي ته چې بچی ستا دپاره ما خپل سر سپین کا د واده شوق خو د سړي او د ښځې مي او بیا د واده کلي سړي او د واده کلي ښځې زیات شوق په نسبتاً نو ما ګوره خپل ځواني ستا دپاره دوړه کړه ختمه مې کړه او ما ستا دپاره ځان بوډی که او سر مې سپین که بچې د خدای خاطر وکړه او مه کوه دا لوپرې ابه لوپرانو سره نشانو سره جوارګرو سره غلطو خلکو سره کېناستېده او د پلار چې څومره جایداد او مالو ټولې په دې دوړه که زمانه د حضرت حسن بصری وه حسن بصری ډېر لوی سړی تېر شوی ډېر لوی شخصیت و ور یاد وساته حسن بصري د مونږ په څلورو طریقو کې چې کوم سندونه د طریقت دي که نقشبندیه مبارکه ده او که قادریه مبارکه ده او که چشتیه مبارکه ده او که سهروردیه مبارکه ده په دې سندونو کې هم د ده نوم دی د ټولو پیرانو په پیره کې دی لیکن ورسره لوی محدث هم دی په بخاري شریف کې او په ترمذي شریف کې او د حدیثو په کتابونو کې د ده نه ډېر زیات روایات دي عن الحسن حسن ابن یسار نوم بصری لوی سړی لوی د حدیثو استاد امام ابو داود امام بخاری امام ترمذي امام مسلم د دې ټولو د حدیثو په استادانو کې د دې نوم شامل دی لوی محدث دی مونږ خلک چې ورته شیخ الحدیث وایو د هغه زمانې لوی محدث دی یوې خبرې پسې بله رایادېږي یو ځل یو سړی په بصره کې یو حافظ و قاري اوسه غلطي ته شوی و نو قرآن شریف ته هېر شوی انسان باندې بعضې وقت خدای په دنیا کې یو مسله اولي چې دی ما ته متوجه شي چې قرآن شریف ته هېر شو حسن بصري صاحب له ورغی وی صاحب ما ته دعا وکړه ما نه قرآن هېر شو قرآن خو چې یو ځل سړي نه هېر شي نو بیا دوباره را یادول اسان کار دی او چې عمر یې بیا زیاتي په هلکانه او ماشوموالي کې په اسانه یادېږي وروسته خو بیا ګران شي ما نه قرآن یې شو ګناه رانه شوې ده توبې مې اوسیستې دي خو څه وکړم نو دا مشران بزرګان سړی لږ کلی هغه ورته وی ټیټ ده خو لاړ شه مکې مکرمې ته او هلته مسجد خیف دی اوس هم شته په مینا کې هلته یو سړی دی او زما استاد دی د احادیثو هغه له به ورشي نو هغه به درته دعا وکړي وظایف به هم درته وښایي نو الله به درته واپس رایاد د میراشف یاده مزل دی د بصرې نه غریب را روان شو قافله کې او مکې مکرمې ته راورسېد مکه کې تپوس وکړه خیف بني کنانه ده جومات هلته دی په مینا کې کوم ځای دی چې هغه ته ځای وښو چې لاړ مسجد خیف ته یو سړی جومات کې ناست و داسې اوس خو ډېر لوی شاندار جومات دی هغه زمانه کې راکوټې جومات او دا جومات په هغه ځای جوړ دی چې کوم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مینا کې په حجة الوداع کې خپله خیمه لګولې وه د حضور پاک د خیمې په ځای دا جومات جوړ د دې سړي وایي چې زه ورسېدم د مازدیګر مانځله ور ورسېدم دې جومات ته او مونځ مې وکړه نو چا نه مې تپوس وکړه چې حسن بصري صاحب چې ما ته کوم سړی ښول و عالم نو ما تپوس وکړه څوک دی وایي چې دا مونځ دی ورپسې وکړه دا دی وایي ډېر خلک راتلل دی مولانا صاحب له دې عالم له او چا ته دعا غوښته چا ته د مسلو تپوس کو چا د حدیثو تپوس کو ډېره ګڼه وه پې نو زه یو طرف ته کېناستم چې ودرېږه دا ګڼه کله خوښه شي نو زه به ورسې خپله مسله به ورته ووایم کله راځي یې وځي مازدیګر نه پسه تم نه علماو ته خلک راغونډېږي نو خلک راځي یې وځي وی یو سړی مې ولي څادر یې په سر اچولی او بلکل داسې پټمخ غوندې و هم راغی خو دغې سړي دې ملا صاحب سره دا ما ته چې حسن بصري صاحب چې څوک چا راته هغه راته څوک ښولی نو هغه سره یې لاس میلو کړه ستړي مشي وکړل او واپس لاړ
نو شیوه ماته او څادر یې په سر و مې کې دا څوک ده خو نه د مسلې تپوس وکړو نه د حدیثو لاس یې مې نه وکړو لا خیر وي بس خلک راځه او دا چې دا خلک خواره شروع زه ورغلم زه ورسره کېناستم نو ما وی حضرت زه خو د بصرې نه راغلی او زه د قرآن حافظ یم ما نه یو ګونه وشو ما نه قرآن هېر شوی دی نو تا له راغلی یم که څه وظیفه ده که معلوموي او یا درته څه دم معلومي یا څه دعا ماله وکړې ما توبه استره او حضور پاک فرمایي الندم توبتون چې سړی په ګناه ستوماني دا توبه مې استره نو ما ته یا دعا وکړه یا څه وظایف راکړه وی ما ته وی دغه نه توبه استره ما ویو بیا خو به نه کې که نه نه وی دې سړي دا سر داسې اسمان ته اوچت کړي مولانا صاحب او سر یې راښکته کړ او دعا وکړه وی ما ته وی سوچو که قرآن ته دی وی قرآن مې یاد و بیا واپس خدای را یاد کړه وی ګران غازینو کې معلومات وکړه بس ما تلاوت یو دی نه بل دی نه قرآن یس مې چې صاحب کارو شو میلمه د کم دی نه راغلی ما وی د بصرې نه راغلی ما نه چا راولېږلی ما صاحب حسن بصري رحمت الله علیه حسن ابن یسار بصري هغه راته ته ښودلی زما استاد دی هغه له لاړ شه یاره وی خدای دې په حسن رحم وکړي هسې مونږ په خلکو کې شرمنده کړو هغه په خپله لوی عالم دی دعا به یې درته کړې وه که نه وی بیا ما ته وی حسن بس دا اوس چې سپین څادر کې سړی و دا دې وپېژن بیا نه شی وه صاحب دا وی دا حسن بصري و که نه دا حسن بصري و دا د منځه نه مخکې وروستو کله ما له راشي او د بصرې نه ما سره لاس میلو کي واپس منځه له ځان بصرې ته رسوي دا طوی الزمان او طوی المکان ورته وایي دا چې پیغمبر ته وشي معجزه شوه او چې عام نیک سړي ته وشي نو هغې ته کرامت وایي حضور پاک په لږ ساعت کې کوم ځای ته رسېدلی دی میغان بیت المقدس او بر اسمانونه او جنتونه په یو لږ ساعت کې الله هلته ورسو او واپس راغی او څونه ساعت کې دا عرض شوي دي رسول الله مبارک فرمایي چې تلم او واپس آلم نو بستره چې سین ګرمه وه هغسې ګرمه پرته وه لا یخه شوې نه وه او چې بنده ځي پخوا هغه د کلو زنځیر یې اوسپنې وی هغه زنځیر د مهاني رضی الله تعالی عنها د کور نه تللی زنځیر مې راښکته که چې وتم نو زنځیر په لقېدو شي که نه نو څونه ساعت کې قلاریږي په نیم منټ کې لږ ساعت کې وی چې زه واپس رالم بیت المقدس او په لاره څونه کارونه شوي دي جنتونه پیغمبرانو سره ملاقاتونه الله سره ملاقات وی چې واپس رالم زنځیر هغسې لقېدلی او درېدلی نو د یو نیک سړي ده چې داسې کار وشي یو نیک سړي نه نو نیک صالح نه جادوګر نه ګورې نو هغې ته څه ویلې کېږي کرامت ورته ویلې کېږي کرامت هغې څیز ته وایي چې خارق للعادت د عادت او د عقل نه خلاف وي خو چې صالح د سنتو پابند وي او نیک انساني د هغه نه وشي هغې ته کرامت وایي او چې کوم سړی د سنتو پابند ني نیک ني نو هغې ته بیا نه وایي ګورې او که د پیغمبر نه صادر شي نو معجزه ورته ویلې کېږي بهر کې دا خو یو بله خبره راله نو حسن بصري رحمت الله علیه لوی پیر د پیرانو مو او لوی محدث د زمانې و مونږ یې په حدیثو پیژنو مونږ ته پته ده د حدیثو کتابونو کې زمونږ د ټولو شیخ او استاد نو دا ښځې به خپل بچي ته ویې بچې نه ته څه کوې ژوند دې تباه که نو حسن بصري صاحب له به یې بوته استاد جي دا ښځه د حسن بصري مریده وه دا مریده وه د زما دا زوی دی او دا ما یتیم دی او ماشوم دی لوی شو او لوپر کېږي رانه راوته وکړه حسن بصري صاحب به ورته دوا وکړه وظیفه ورته وښایه وظیفه به یې ورته وښوله بیا به یې به ورته صاحب نصیحت به ته وکړه هغه به ورته نصیحت هم وکړه کله به حسن بصري صاحب له ډوډۍ وکړه دې ښځې او کور ته دی راوسته دې لپاره زما دې بچي ته لږ نصیحت وکړه دا بچی رانه لوپر کېږي زما خو دا مقصد و چې په د علم وکړم دا بچی مې نیک شي دا بچی مې صالح شي ګوره نیکه مور د بچي په دې فکر کې بدعمله مور او بربنډه مور د بچي د دین فکر نه کوي هغه د بچي د دنیا فکر کوي ای بچی مې د حرام راوړي خو چې څه راوړي بچی مې د په ګناه کې سري خو چې د ما تابعداري بچی مې د هر څه کوي خو چې د ښځې نه وزموي او ښځه وایي دا خاوند مې د هر سینګی خو چې د مور نی زموي دا ټول د ګناه خبرې نیکه ښځه دا نه وایي او چې زما بچې مونځو کې بدعمله ښځه چې وي د دین نه لرې هغه چې بچې یې مانځلی دي موږ ته تیاره د کور وکړه چې ګرمي ځي بچې ګرمي د کور وکړه ناجوړه بشې چې روژه نیسي نه نه په تا نه وړي خیر دی بچې ناجوړه بش نیمې ونیسه
او چې نیکه بیبي وي قسم دې د بچي د آخرت فکر کوي د دنیا خیال هم کوي خو د آخرت یې ډېر کوي قسم دې صحابو به په خپلو بچو په ماشومانو روجې نیولې هغوی به په روجو نفشو یې نیولې نو چې نیمې ته به یې روجه ورسوله نو ماشومان به په جلا شو نو د لوبو څیزونه به یې ورته مخکې کړل په هغې به یې غلول او قلارون خو روجه به یې پرې سر ته رسوله نیکه بیبي خو کمال دی نو دی بیبي نیکه ده نو حسن بصري صاحب له به یې ډوډۍ وکړه او رامه یې وسته دې معاشي مشوق ته نصیحت وکړه هغه غریب به نصیحت وکړه لیکن نصیحت وي په عاشقان و سرمکه بشیر جانه یادې ماته دې او ګر یادې ماته ډېرې مسلې نو اوس که زه ډېر نصیحت بشیر جان ته کوم نو څه پې به دې څه په یوې اوري او په بلې وباسي ده ته مې ډېر نصیحتونه کړي دي خو دی منلو والا نه دی هسې مې مرید دی دی ما ته وایي زما په ویره دنیا کې ته یو پیر یې بل مې نشته مې د خلکو ویلي یو پیر شل خو نی خو دی زما په ویره دنیا کې یو ته مرید یې بل مې نشته او ستا غوندې مرید مې خدای په قسمت رسولی دی خدای دې خوشحاله کړي زما ډېر خوښ دی ولې مې خوښ دی خشته نعتونه د رسول الله مبارک وی او مدح کوي او معذور هم دی او په یو سیب نن زه ډېر زیات دلته ګورې وختي فکرمن شوم چې نور کله به زموږ محترم رور هدایت شاه صاحب ساحل دلته موجود و نن نشته زه حرم کې وم زه ترې هلته خبر شوم بیا دې الله تعالی قسم دې په حرمینو کې مله دعاګانې کړې ډېر محبتي انسان او ډېر مینه نه او د قاري صاحب محترم سره ډېره مینه خدای وله څومره ښکلی مرګ ورکړه خلک وایي نعتونو د نعتونو برکت تاسو ولیدل د حضور پاک د صفت د رمضان او د کومو شپو مرګ وله خدای ورکړه بهر کیف حسن بصري صاحب بیا راوس مینتونه نصیحتونه خو په هغه اثر نه کې بیا به یې راوس ډوډۍ به یې وکړه هغه یې مړستلی که څه فایده نه وه اخره کې دا هلک ناجوړه شو د دې بوډۍ زوی چې ناجوړه شو ډاکټران حکیمانو نه علاج چې څه باقي پیسې میسې وه هغه په هغې لاړې او داسې پرېوت چې هغه زمانې حکیمانو طبیبانو وایي چې دا جوړېدو والا نه دا نه ښه کېږي نو مور غریبه ورته کېناسته مور ورته وایي ای بچې ما درته نه وایي چې سم شه اوس به څه کې خدای راونیولې ما درته نه وایي ځکه نو اوس پاسه اوس ته یې لوپرن څه شو انشیانو سره چې به ناست وې څه شو پیسې چې د نه خوړی ملګري دي څه شو ټول ختم اوس به د یو الله ملي په قبر کې کا دې خوشحاله کړی څه خبره هر څه پاتې اوس دوستان هغه نشیانه پوډی ملګري څه شو څه هغه زمانه کې چې څه نشه وه لوپر ټایپ خلک څه شو څه در نه وتښتېدل که نه دنه مالونه وال زما د نه منل حسن بصري چې ته څومره نصیحتونه زما استاد وکړل زما پیر صاحب نو تا نه څه جوړ شو څه نو دا هلک هم دې هم سپې شو یاره مورې بس وي زه څه وکړم وی بچي یو کار وکړه اوس ته له حسن بصري صاحب راولم مرې بس څه چر توبه وباسه بس څه ته اوس وباسه وی مورې اوس خو مې اخري ورځې دي زما توبه به خدای قبوله کړي وی اوس یې هم قبلوي الله رحیم دی اوس خو باسه که نه زه دا استاد جي راولم وی ښځه ورشه راوله مورې لاړه حسن بصري صاحب پسې پړونې غریبې په سر که په ځان پسې راکاږي استاد جي زما بچې خو ناجوړه دی او بس دندې که سبا دي ډاکټرانو حکیمانو لا علاجه کړی چې نن سبا کې مرې ته راشه مهرباني وکړه او لږ نصیحت ورته وکړو څه توبې چل ورته وښایه څه استغفار چې ووایه خیرات وایي ښه شي هغه لا غوسه ورله ای پام کوه چې ما له رانشي ته ستا بچي خو ما له ستړی کړ کله دلته نصیحت کوه کله کور له ولاده کله وظیفه ښایه کله دعاګانې اوس چې مرې اوسه چې جوړو نو توبې نیست اوس وباسي وباسي دې توبې ما له کې رانشي او ګورې پام کوه ته خو مې مرید یې خو کمر شو د دې خبیث زه جنازه هم نه کوم ما له به جنازې له هم نه راځه زادو بعدو پرېوس اوس توبې وباسي دلته خو ما څومره نصیحت څومره ذکرونه او دې به په لوپرۍ پسې ګرځې ستړې کړم ته یې ستړی کړې غریب به په جارا را روانه شي هله جاري مور چې هر څنګه خو مور مورې ګوره په بچي د مور ډېره زیاته مهرباني ډېره زیاته لیکن دا مو واوره مور په بچي مهربانه ده الله څونه مهربانه دی رسول الله مبارک فرمائی الله ارحم بعباده من الام بولدها مور په خپلو بچو دونه مهربانه نه ده لکه څونه چې الله په خپلو بندګانو مهربانه دی الله مهرباني به ډېره زیاته او چې بچې سرکشې چې نو نور هم ورته خیرې کوي او پلار هم ترې ډس کوي بیا نو چې بنده سرکشې شي نو خدای هم دوزخ ته غورځوي مهربانه زیات دی بهر کې موبایل په سترګو کې اوښکې ګرځي او جاړي او بچي ته وایي بچې ما درته نه وایي چې سم شه
نو سم نه شوې نو دې حالت ته ورسې چې زما استاد نه راځي کاله اوس او دی مو وایي چې زما جنازه به هم نه کوي لا چې په ما دې جنازه هم نه کوي جنازې له به هم سوال جواب نه کوي نه راځم نو ما نه وې درته چې سم شه نه سمېدې که بچې څه وایي او ای مورې بس زما رب هغه دی چې اسمانونو ځمکو کائناتو خالق او مالک دی ما توبه ایستې ده دا چل به وکړې چې کله زما نه څه وخېږي مورې نو چې پام کوه ما له جنازې له حسن بصري صاحب خو پرېږده چې څوک هم رانه غواړي زما به دې خپه کې لوپټه واچوې او ډېر کمزورې مته مې راښکې شي وجود مې ډېر تپ شوی دی خپه کې به مې لوپټه واچوې چې ما له غسل لوکې او ما له کفن رانه کړي او په دې لارو کې به مې راکاږي او خلکو ته به دا چغه وی چې څوک هم د علماو نافرمانئ او لوپري او د مور نوري د سزا ده لاش به مې راکاږي او یو کندې ته مې لاش وغورځوه چې د سپي او د حیوانات مې وخوري کښوه مې ما دونه ګنهګار ما دونه ګنهګار یم تر یې په قبر کې لاندې ښخ کړم د مقبرې مړي به هم زما د لاسه تنګي زما د چغو نه به د مقبرې مړي به هم فریاد وکړي دومره تنګ یم دومره په عذاب کې به پروت یم دومره د خدای عذاب به ما له خدای راکوي وګورئ کمال دا ټکي دی اوس کمال څه چې دی دا ټکي چې وایي خدای ته لوی زه کمزور یم جلا کمال دی چې الله ته وژاړئ فریاد کمال دی چې الله ته فریاد وکړي چې دا سر نه نښکې او قبر کې به د الله خفه کېږي چې د نان پسې پیسې راکاږي او مټې وی په د الله خفه کېږي رب العالمین فرمایي حدیث قدسي دی الکبریا اوریدایي لوی زما صادر دی ګورئ ما سره چې زما صادر کې څوک ځان دننه کوي ذلیل به یې کوم انسان لا عاجزي ده لویي نه ده الله لوی دی بیماري ولا نه راځي تکلیف نه راځي غم نه راځي ستاله نه راځي بنده خو پیغمبرانو نه خوب راځي انبیاو باندې بیماري راځي رسول الله مبارکم غاښ مبارک په احد کې شهید شو مر پیغمبر لم راځي الله له نه راځي تکلیف ولا نه راځي همیشه جم دی مخلوق که انبیاء ولې دي الله ته محتاج دي پیغمبرانو به چاته درخواستونه کولو ته به بوالې وایه الله ته الله چاته محتاج نه دی واجد خوشحالیږي رب العالمین زمونږ د دې ټولو خالق مالک رازق شفا ورکوونکي بچي ورکوونکي رزق ورکوونکي جوړوونکي مرض راوستونکي لرکوونکي څوک الله مونږ ټول محتاج چاته الله ته الله مونږ ته محتاج نه دی بس د وې ما له خپه کې پولو پټه واچوه مورې ګورې که دې ښخ کړم نو دونه سزا او چغې به چې زما د چغو نه به مقبره کې مړي تنګ شي بس ما له خپه کې لوپټه واچوه یو دلته مې وغورځوه دا خبرې وکړې او دې کې غریب ساه ورکړه مړ شو اوس مور خو لمور د په لوپټه سترګې پټوي او جاړي یا خدایه اوس څوک داسې کولی شم چې بچي له خپه کې لوپټه واچوم ډنګ ته وغورځو دا راښکې شم دوی به سیکړه کار کوم د خدا وصیت وکړه استاد جی مې د جنازې نه انکار وکړه دا څوکم جاړي غریبه جاړي دې کې ور وډه دروازه ووهلی شو قال من راځي صلی الله وسلم علیه بچې خو مې لاړ مړ شو ای ولرکه ولرکه اوس مه راځه مورم غصه ده مرید ده د هغه شاګرد ده خو غصه ده حسن بصري رحمت الله علیه ورته څه وایي چې ته مې رخصت کړې اوده شو په خوب کې مې رب العالمین ولیده الله مې ولید الله زورنه راکړه ای حسنه ته څه زما د دوستانې دعوې کې چې زه ستا دوست یم زما د دوست د جنازې نه انکار کوي زما د دوستانې دعوې کې زما د دوستانې دعوې کې زما د دوست جنازې نه انکار کوي فټافټ ورشه شبه ویم لمبه وه کفن هم ورکړه قبر ته ښکته کړه جنازه مو کړه زما قسم په الله الله به دې خوشحالېږي بس ځان چې دې څونه په ځمکه دننه کړه او چې څومره دې ځان د خدای په دربار کې ذلیله کړه ورته دې وجاړل الله په هغې خوشحالېږي چې څومره دې الله ته لوی وي په دې خوشحالېږي او چې ځان دې څومره لوی کړه کبر 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 انسان څه شی دی کبر بیسي پیسه څه شی دی بچې څه شی دی ټوپک څه شی دی څوک په بچي خوا ویره دی یو ساعت کې راته راپرزوري شي پولیسي که نشي کولی څوک په مال غاویره دی په یو ساعت کې د ناغېستې شي څوک په ټوپک غاویره دی په دا خپل ټوپک پرې مړ کړي څوک په جون غاویره دی په حسن غاویره دی دا خو ټول د الله په لاس کې دی زما قسم دی په دی الله خوشحالېږي چې ورته وژاړ سر ورته په دا ځمکه کې